په کانکور کې ګډون د هر زده کوونکي هیله او پکې بریالی راوتل یو خوب. هر زده کوونکی 12 کاله په ښوونځي کې درسونه وایي، شپه او ورځ زیار باسي څو په کانکور کې ګډون او ترې بریالی راووځي. هغې پوهنځي ته چې خوښه ده په هغې کې خپلې لوړې زده کړې وکړي. خو د لسګونه زرو کسانو ګډون په دې پروسه کې د بریا چانس کموي. دا چې په دې پروسه کې شفافیت څومره دی او زده کوونکي او ګډون کوونکي څومره ډاډه واوسي، دا ټول په دې مستند کې در اورو. کانکور هغه ملي پروسه چې هر ګډونوال یې د خپلې تعلیمي هڅې او کوښښ ازمایي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي. خو وړاندې تر دې باید دې ازموینې ته فورمه ډکه کړي. د فورمول ډکولو وروسته د کانکور ازموینې ملي ادارې د نوم ثبتونې برخې کارکوونکي لخوا د فورمې معلومات سیستم کې ثبتیږي او د کانکور ګډونوال ته سیستم په اتومات ډول آی ډي کارت، د سوالونو کتابچه او د ځوابونو پاڼه چاپوي. این فرما بعد از اینکه نمایندای معارف ولایت ها و مرکز به ما میارن، فرم ثبت معلومات بعد از او چک فیزیکی میشد. عکس از یا چک میشود، تاپی مکتب بالای عکس و ریاست معارف چک میشه. بعد از اینکه چک شد ما ایره شامل سیستم کانکور میسازیم، تمام معلوماتش درج سیستم میکنیم. بعد از او اتومات بر از کارت چاپ میشه، آیدی کارت، و در بخش سوالات با اونمو آیدی که بر از سیستم داده شده برش کتابچه سوالات چاپ میشه. کچیری د نوملیکنې پر مهال کومه تیروتنه کیږي، د کانکور ګډونوال کولی شي په آنلاین ډول شکایت ثبت کړي څو ورته رسیدنه وشي. در قسمت اشتباه نام که وقتی ما تایپ میکنیم اشتباه میشه، باز ما در آیدی دست زده نمیتونیم، ادیت نمیشه آیدیش، صرف نامش ادیت میشه، آپشن نام، ولادش، ولادیتش اینا ادیت میشه، اما در آیدی که برای از این سیستم داده میشه ما دست زده نمیتونیم. مسئله بعدی که اشتباه از ما شده باشد، ما او را بر از اینا یک سیستم آنلاین برای داوطلبا دادیم، اونا شکایت میکنن، عریضه میکنن، الکترونیکی به اون سیستم رسیدگی میشه و وقتی که ما جدول به پانتونا ارسال میکنیم نام از یا درست میباشه. اگر از طرف ریاست معارف یا از طرف خود داوطلب اشتباه صورت گرفته باشه، باز اینا مکتوب اصلاح نام میارن به اداره ملی امتحانات کانکور. د کانکور نوملیکنې پر مهال کله کله د کاغذي تذکرو له امله ستونزې پیښیږي او چارواکي ګډونوالو ته د بریښنایي تذکرو لرلو سپارښتنه کوي. نوملیکنې پروسه کې داسې خاص ستونزې موجودې نه دي، البته دومره وي چې دا چې کوم تذکرې د ځوانانو سره وي نو هغه دغه ساده تذکرې وي او بل اکثر بیا دوی چې دا کوم فارم ډکوي، فورمه ډکوي نو د استاد په توسط یې ډکه د دې نه کله کله کې مشکلات را پیدا شي. خو هغې دپاره موږ کوشش کړی د معارف وزارت سره په دې باندې تېرو ورځو کې مجلس نیولی چې موږ دغه مشکل څنګه ختم کړو. د هغې یو لاره دا ده چې زموږ د ځوانانو هغه تذکرې کمپیوټري شي او د هغې په توسط باندې به بیا مطلب د دغه مشکل مخنیوی دا وشي. په روزانه کانکور کې یو ګډونوال 3 ځله د ازموینې ورکړې حق لري. که بریالی نشو کولی شي شپې پوهنځیو کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. موږ ته سیستم کې معلومیږي یو هلک امتحان ورکړی وي، د هغه نوم موږ سیستم کې سرچ کوو نو هغه چې څومره امتحانونه ورکړي وي هغه موږ ته سیستم راخلي. صحیح ده، که 3 امتحان یو هلک ورکړي وي، 3 چانس یې پوره شوي وي، هغه نشي کولی چې هغه بیا امتحان ورکړي، هغه موږ بلاک لیست کوو نو هغه بیا موږ نه ورته هغې ته کارت جوړېږي او نه هغه کولی شي چې امتحان کې برخه واخلي. البته که د یو هلک یا د یو ګډونوال 3 چانس پوره وي، هغه نشي کولی چې روزانه امتحان کې برخه واخلي، خو هغو لپاره شبانه امتحان شته. شبانه امتحان کې هغه کولی شي چې برخه واخلي او خپل امتحان ورکړي. د پوهنتون برحاله محصل له منفقۍ پرته نشي کولی په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. کوم یو هلک کامیاب شوی وي پوهنتون ته، تر څو پورې چې هغه هلک منفقي موږ ته نه وي رارسېدلی ازموینې ملي ادارې ته او موږ ته سیستم ته نه وي راغلي، نو موږ نشو کولی چې هغه موږ شامل کړو، نه د هغه کارت جوړېږي.
کله چې منفقي راغله نو هغه هلک موږ امتحان کې شاملو کار ته جوړېږي او بیا کولی شي امتحان ورکړي. د کانکور ازموینې پوښتنې د ښوونیز نصاب مطابق عام فهمه او په روانه ژبه جوړې شوي څو ګډونوال ښه پرې وپوهیږي. مخکې به دا پیچیدګي زیاته وه چې یو خو به دا سوالونه ډېر پخواني جوړ شوي وو. په هغه وخت کې به څه سوالونه د داسې نصابونو نه جوړ وو، داسې کتابونو نه چې هغې اوس وخت کې وجود نه و. دویمه خبره دا وه چې هلته استادانو به ډېره عجله کړې وه. درې مشکل دا و چې هلته د ژباړې تعامل و. د دې ټولو محصول دا راوتی و چې په پښتنو کې به پیچیدګیانې وي، اشکال به پکې چې کله به اطرافو ته دا پوښتنې انتقال شي داوطلب لاس ته به ورغلي هغه به ستونزه لرله. موږ دې ته اساسي د حل لاره پیدا کړه چې راشئ په دې باندې سوچ وکړو چې هغه مشکل بنیادي حل شي. هغه نصابونه چې اوس لوستی شي د هغې نه باید پوښتنې جوړې شي. نو یو خو موږ پوښتنې ډېرې ساده او عام فهم او اسانې جوړې کړي دي او بیا هم په هغې کې د دې لحاظ ساتلی دی چې هره پوښتنه چې جوړېږي باید یو متخصص استاد لخوا نه جوړه شي. او بیا د هغې نه وروسته پښتو کې چې کومې پوښتنې جوړېږي هغه به د پښتو استاد جوړي. دري کې چې کومې پوښتنې جوړېږي نو هغه به د دري استاد جوړي. وړاندې به د ژباړې تصور او د هغې د وجې نه به ډېر مشکلات مخې ته راتله. چې کومه ژباړه به شوې وه هغه به درسته ژباړه نه وه او پوښتنې به روانې نه وي، روانګي به نه وه پکې او اغلاق به پکې وي، ابهام به پکې و. اوس هغه معمول موږ ختم کړی دی. د پښتو پوښتنې به د پښتو متخصص استاد جوړي، د دري پوښتنې به د دري متخصص استاد جوړي. همدارنګه 2 کسه د نظارت استادان ورته ټاکلي چې دغه پوښتنې چې استاد جوړې کړي دا وګوري تر کومه حده پورې معیاري دي، مشکل خو نه لري. بیا استاد هم دستخط وکړه او نظارت 2 استادانو هم تایید کړه چې بالکل دغه پوښتنې معیاري او ساده او عام فهمه دي. بیا هم د هغې نه وروسته د 2 ادیبانو د نظر یې تېرو چې دا د پښتو ادبیات یې وګوري، دري ادبیات یې وګوري. پخوا به ځوانانو د کانکور ازموینې له بیرې 3-4 کاله د کانکور ازموینې ته آمادګي نیوله، خو اوس په روانه ژبه او د ښوونځي نصاب مطابق پوښتنو له کبله دا ویره له منځه تللې او ځوانانو سره د کانکور ازموینې کې د ګډون جرأت زیات شوی دی. د پښتنو په باب کې چې کوم دی نو هغه سهولتونه مخې ته راغلي دي. دې وجه نه تاسو ولیدئ په تېر کانکور کې الحمدلله هېڅ مشکل نه، په دې ټول هېواد کې داسې ستونزه مخې ته نه ده راغلې چې هغه د پښتنو نه پیدا شوي او زموږ یو ځوان په پښتنه باندې دغه ولري، اشکال ولري، اعتراض ولري. موږ څه کال نور هم کوشش کړی دی، موږ 50,000 پوښتنې نوې جوړې کړې او د بانک حصه مو ګرځوله چې ځوانانو ته سهولت په دې لاره کې پیدا شي. وړاندې به چې کوم پیچیدګي وه یا به د زموږ ځوانان د ازموینو نه یېرېده او 3 کاله 4 کاله به د ازموینو دپاره د کانکور ازموینو دپاره آمادګي نیوه. اوس هغه تشویش یا هغه ویره یا هغه ډېر وخت مصرفول هغې ته ضرورت پاتې نه دی او د ځوانانو باور سیوا شوی دی او جرأت پیدا شوی دی ځوانانو ته چې په دې کانکور کې په زیاته برخه باندې برخه واخلي. د کانکور ازموینې پوښتنې د پښتو او دري ژبو ترڅنګ په 2 نړیوالو انګلیسي او عربي ژبو هم چمتو شوي او ګډونوال کولی شي د کانکور ژبه په خپله خوښه وټاکي. او دغه تاسو ته واضحه ده چې د کوم وخت نه چې په دې ملک کې انقلابي مرحلې شروع شوي نو زموږ زیاته برخه افغانان بهر د هجرت شپې سبا کوي او هلته په نورو ژبو باندې درسونه لولي او د پښتو دري سره اشنا نه دي. نو تقریبا دغه مشکل موږ د 45 کاله دوران کې لارو چې هغه ځوانان چې بهرې درسونه ویلي دي هغوی دلته د کانکور نه استفاده نه شو کولی ځکه دلته پوښتنې په دري او پښتو باندې وي، هغوی سره هغوی اشنا نه وو. نو د کوم وخت نه چې موږ د ادارې ته راغلو بیا هم دغه مشکل باندې غور وکړو. 2 نورې نړیوالې ژبې موږ اضافه کړې چې انګلیسي مې اضافه کړه او عربي مې اضافه کړه او د هغې دپاره موږ اوس پوښتنې جوړې کړي دي او اختیار دی د مهاجرینو دپاره او هغه ځوانانو دپاره چې هغوی بهر پاتې کېږي او کانکور کې برخه اخلي. هغوی ته موږ اختیار ورکړ چې د کومې ژبې انتخاب کوي. که د انګلیسي ژبې انتخاب کوي موږ ورته پوښتنې په انګلیسي ژبه باندې تیارې کړي دي، استفاده ونه کولی شي. او که د عربۍ انتخاب وکړو نو موږ د عربۍ کې ورته پوښتنې تیارې کړي دي، هغې نه استفاده کولی شي. نو دا داسې یو سهولت چې په دې 45 کاله کې هم په کانکور کې مخې ته نه و راغلی. تېر کال یې 3 او یا کسان موږ
مهاجرین چې بهر د هجرت شپې سبا کولې راغلي کانکور کې برخه اخیستې. نو د عربۍ ژبې چې کوم په عربۍ کې کومې پوښتنې تیارې شوي هم د عربۍ متخصصینو تیاري کړي او په انګلیسي کې چې کومې پوښتنې تیارې شوي ده هم د انګلیسي ژبې متخصصینو تیاري کړي. په هغې باندې نظارت شوی دی او هغې باندې پوره دقت شوی دی. د ازموینې پر مهال هم د نظارت یوه کمیټه د پوښتنو کتابچه ګوري څو په پوښتنو کې ابهام او کومه تخنیکي یا ګرامري ستونزه موجوده نه وي. منګه د نظارت لپاره خپل کمیټې لرو ډیزي کې د امتحان په وخت کې هم منګه نظارت کمیټه تعینو ډیزي نه ترڅو لاړ شي هغه د یو ځواب پاڼې د یو کتابچې درې برخې اساسي برخې وګوري. یو برخه دا چې مثلا په سوال کې مبهموالی نه یو چا دپاره چې موږ سوال جوړو پوښتنه چې جوړو. دویمه خبره دی چې مثلا د هغې هغه تخنیکي برخه وڅېړي چې مثلا د یو سوال 2 جواب صحیح نه وي یا مثلا په یو سوال کې یو جواب راغلی وي 3 جواب نه وي راغلي خو د هغه تخنیکي مشکلات دي. بلې هغه ګرامري برخه ده چې مثلا سوال د ګرامر په لحاظ څنګه جوړ شوی دی. ابهام او تخنیکي برخه یې جوړه ده د ګرامر په لحاظ سوال څنګه جوړ شوی دی. هغې دپاره موږ خپله دې کې د نظارت کمیټه لرو. پخوا به د کانکور ازموینې ځواب پاڼې استادانو کتلې او نمرې به یې ورکولې خو د نوو سیستمونو په پلي کېدو سره هغه بدګمانۍ ختمې شوې چې ګواکې استادان کولی شي څوک کامیاب او څوک ناکام کړي ځکه د ځوابونو پاڼې د هغو سیستمونو په واسطه کتل کیږي چې په هغه کې انساني دخالت نشته. وړاندې یو بدګمانیانې پرتې وي هغه په دې خاطر پراته وي چې دلته د سیستمونو د جوړېدو نه وړاندې چې کله سیستمونه نه وو نو چونکې کامیابي او ناکامي د هغې واسطه د قلم او د کاغذ سره استادانو به هغه پارچې کتې او چې د جمهوریت د وخت هغه مشکلات هم د دې وجې نه یو بدګماني پرته وه او څه چې کله کوم وخت نه دغه سیستمونه مخې ته راغلي دي نو بیا د استادانو دخل ختم شوی دی. نو استاد نشي کولی چې یو چا نمرې زیاتې کړي یا چا نمرې کمې کړه. خو ولس ته دا خبره واضحه نه وه چې اوس د دې سیستمونو د راتلو نه وروسته موږ ته اعتماد شته او د استادانو په واک کې د یو چا نمرو زیاتول او کمیابل دا نشته. یعنې دا ولس ته واضحه نه وه. موږ چې راغلو نو اوس دا موضوع بالکل واضحه کړه چې اوس چې کوم سیستمونه دلته فعال دي او د کوم سیستمونو په توسط باندې د پښتون کتابچې کتل کېږي په دې کې انساني دخل نشته. موږ تاسو ته پوره باور درکو. د افغانستان کانکور سیستم په نړیوال معیار برابر سیستم 12 کاله پخوا د لوړو زده کړو وزارت ته د یو هندي شرکت لخوا جوړ شوی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه د کانکور لپاره په همدې معیار سیستمونو څخه ګټه پورته کوي. دا سیستم یو نړیوال په ساده باندې کولی شو وایو سټنډرډ سیستم دی. د 12 کاله مخکې د یو هندي شرکت لخوا ازموینې ملي ادارې ته نه البته په هغه وخت کې د کانکور ریاست چې کله لوړو زده کړو وزارت کې و هغه دپاره جوړ شوی و او په هغه وخت کې د سیستم ظرفیت د 25,000 داوطلبانو دپاره و. نو لکه څنګه چې ورځ په ورځ داوطلبانو شمېر زیات شوی دی د امتحانونو ډولونه ډېر شوي دي نو دا سیستم د هماغه 12 کالو مخکې را په دې خوا دا د ډیولپمنټ په حالت کې دی. دا سیستم فعلا په نړیواله سطح باندې موږ کولی شو چې ووایو چې په همدې میخانیکیت باندې په همدې سیستم باندې په هندوستان، پاکستان، ترکیه او ایران کې دا سیستم عملي دی او کار کوي. د کانکور ازموینې لپاره له کوم سیستم څخه چې کار اخیستل کیږي په اتومات ډول کار کوي او انساني ښکیلتیا پکې کمه ده. د کانکور سیستم چې دی یو تړلی سیستم دی یعنې تر ډیره حده پورې د کارکوونکو د مداخلې البته کوم دا سیستم خپله کار څه دی د کارکوونکو د مداخلې نه په هغې کې جلوګیري کیږي او ټول سیستم په اتومات شکل باندې کار کوي. صرف په هغه ځایو کې چې فرض زموږ استادان د سیستم ته سوالونه انټر کوي یو ځان ته انټرفیس لري چې کولی شي دې کې سوالونه انټر کړي او کله چې موږ غواړو د سیستم دپاره یا سیستم ته د داوطلبانو معلومات ثبت کړو نو هلته کارمندان ورته ناست د معلومات ثبتوي. کله چې دا معلومات داوطلبانو راغلل سیستم کې ثبت شول سیستم داوطلب په آی ډي باندې پیژني. د دغه ځای نه داوطلب سیستم کې په آی ډي باندې پیژندل کېږي تر څو د نتیجه راوځي. د دې نه وروسته د داوطلب ته کتابچې جوړول د کتابچې کلي جوړول د کلي د داوطلب ځواب پاڼه بیرته چکول او همدارنګه د نتیجو رایستل ټول سیستم کې دننه په اتومات شکل باندې ترسره کیږي. نو د پایلې رایستلو سره سم د راسنځي ویب سایټ ته اعلانیږي نو د دې عمله سي انساني دخالت په دې کې کم دی نو موږ د شفافیت ډر وطنوال ته ورکولی شو. کمپیوټري سیستمونه وخت په وخت نوي یا اپډیټ کیږي او د افغانستان کانکور ازموینې سیستم هم 15 کاله مخکې اپډیټ شوی څو له ستونزو سره مخ نشي او سم
کار وکړي. طبعا هر سیستم چې جوړیږي خپل مشکلات لري او سیستمونه همیشه د ډیولپمنټ یا انکشاف په حالت کې وي، خو موږ تر اوسه یعنی کوم سیستم چې موږ کار کوو د اول ورځ نه چې د سیستم کار شروع کړی دی، البته نوی سیستم که یاد کړم ځکه موږ دا سیستم تقریبا 15 کاله مخکې اپډیټ کړل، په نوي معیارونو باندې برابر کړل. نو په دې سیستم کې موږ د سیستم د خطاوتنې نه تر اوسه شی نه دي لیدلي، خو بیا هم کیدای شي فار مثال که چېرته دغه ساحه چې مول سي انسان ورسره په تماس کې دی، که په دغه حالت کې کومه ستونزه رامخته کېږي نو دا د دې امکان شته چې سیستم کار کې مشکل رامنځته کړي، خو اکثره وخت یعنی اکثریت وخت سیستم بیا هم په دې توانېږي چې دغه مشکلات مشترکوته کې او د مشکلات نه مخنیوي وکړي. په هر ازموینه کې د شفافیت په اړه د هر ګډونوال اندېښنه وي چې حق یې بل کس ته ورنکړل شي، خو د کانکور په ازموینه کې له ګډونوال سره دا ویره هم وي چې د پیژندګلوۍ او یا بډې ورکونې په اساس یې حق ونه خوړل شي. د سږ کال کانکور ازموینې ته څو تنو ځوانانو چې نوملیکنه کړې ده او غواړي پکې ګډون وکړي، په دې پروسه کې د شفافیت په اړه داسې وایي. سال اولم است که امتحان کنکور میتم، از تمام کارمندان خواهشمند هستم که همین شفافیت 100% تامین کنند. په کانکور ازموینه کې مې ثبت نام کړی او غواړم چې کانکور په ازموینه کې ګډون وکړم او د مسؤلینو کسانو څخه غواړم چې حقدار ته ورسیږي او په کانکور ازموینه کې لا شفافیت باندې امتحان واخیستل شي. د باندې اورېدل کېږي چې د کانکور شفافیت په سم ډول نه ترسره کېږي، نو د مسؤلینو څخه په ډېر اطمینان او ډاډ سره غواړم چې د کانکور پروسې شفافیت 100% تامین کړي. د ازموینې ملي ادارې چارواکي د شفافیت په اړه ګونګوسو او د ګډونوالو اندېښنو ته د 100% شفافیت ډاډ ورکوي. موږ د ولس ټولو ځوانانو ته ډېر اطمینان سره ډاډ ورکوو، تسلي ورکوو چې انشاءالله د کانکور ازموینو پروسه به ډېره شفافه وي او نتایج به زړه پورې وي. موږ دې ته پوره ډاډ ورکوو. د کانکور په سیستم باندې موږ د اولې ورځ نه د سیستم کار شروع کړی، موږ 100% شفافیت باندې ډاډ ورکړی دی او تر اوسه هم د کانکور په سیستم باندې د هیڅ داوطلب حق نه دی اوښتی. موږ هر امتحان اعلانوو، پایلې اعلانوو، داوطلبان راځي دلته خپل شکایتونه ثبتوي، شکایتونه موږ ورسره څېړو. یعنې تر اوسه فضل د خدای موږ داسې داوطلب سره نه یو مخ شوي چې د هغوی حق په سیستم باندې اوښتی یا سیستم کې مشکل موجود وي. د کانکور ازموینې ګډونوالو لپاره د سوالونو کتابچې، کوډرشتو پاڼې، ځواب پاڼې او نور ټول ضروري مواد د ازموینو کمیټې په داسې یوه خونه کې چاپیږي چې غیر له مسؤل هیئت څخه نور کسان نشي ورتللی. دا هغه ساحه ده چې دغه داوطلبانو دپاره ټول هغه ضروري مواد که کوډرشته چاپ وي، که د سوالونو چاپ وي، د کتابچو چاپ وي، همدارنګه د ځواب پاڼو چاپ وي، دا ټول په داخل دغه ځای کې کیږي. نو په دې خاطر چې زموږ اکثریت کارمندان او استادان دوی تلي ولایتونو ته د امتحان د اخیستو په خاطر باندې، نو په دې خاطر باندې دغه کمیټه د دویم دور د آمادګۍ په خاطر موږ مهرلا کړې ده او داخل ته هیڅ چاته اجازه نشته. زه چې دغه برخې مسؤل یم، زه هم نشم کولی چې بغیر د مسؤل اشخاصو د اشتراک څخه بدون زه ځان ته داخل ته لاړ شم. نو په دې خاطر به ستاسو داخل تګ څخه معذرت وغواړو. انشاءالله آینده کې کله فرصت برابر شو حتما به موږ ترتیب برابرو. دلته څه دي سوالونه؟ دلته دي دلته ویل کېږي نو ته به راته وضاحت راکړې. ماشینونه دي دلته ډېرې کیسې دلته څو برخې دي. لومړی خو دا ده چې د سوالونو برخه هم په دې ځای کې ده. د سوالونو بانک خپله په دې داخل د کمیټه کې ده، کوم ځای کې دا سوالونه جوړېږي او ذخیره کېږي. بیا د هغې څخه موږ د مشخصو استادانو په واسطه باندې هغه سوالونه راخلو، د هغوی جنبل جنریټ کوو، کتابچه ځینې جوړوو. هغه هم په دې ځای کې دی. کله چې موږ په ولایت کې یا په مرکز کې امتحان واخلو او هغه مواد راوړل کېږي، مثلا کتابچه او ځواب پاڼه راوړل کېږي، هغه ځواب پاڼه چې دغه د اومار ماشین په واسطه باندې لوستل کېږي، د اپټیکل مارک ریډر چې ورته وایي، د هغې مشینري هم په داخل کې ده. موږ ځواب پاڼې راوړل کېږي، د اومار په واسطه باندې سکین کېږي، هغه بیرته د فلش په واسطه باندې، یعنې فزیکي ډول باندې نه، د فلش په واسطه باندې هغه ډاټا په محرم شکل باندې انتقال کېږي د سکورینګ ماشین ته. بیا هلته موږ د هغوی سکورینګ هم وباسو، سکورینګ موږ کوو، د سکورینګ ماشین هم په داخل کې دی. نو په دې خاطر محرمیت ډېر زیات دی. د ازموینو کمیټې خونې ته هیڅ داسې وسیلې ته اجازه نه ورکول کېږي
چې د معلوماتو لیږد سبب شي. خو داخل ته د خپل اداره کې د اداري کارمندان د نور رستون خلک دی داخل ته نشي تللی، یوازې موظف کسان دي چې په کمیټه کې ګمارل شوي هغوی تللی شي. بیا که چېرته د مقام رهبري وغواړي یا زمونږ سره هماهنګي وکړي نو کولی شو داخل ته لاړ شو. موږ چې کله داخل ته ځو، تاسو که داخل کې وګورئ خو دا مهرلاک ته داخل کې موږ یو سکینر لګولی دی، تالاشۍ والا هم هغه تالاشۍ الیم ټولې موجود دي، موږ تالاشي اخلو. داخل ته هغه څه چې په هغې باندې د نقلیه وسایل مثلا یو څه په انتقالېږي، فلش شو، میموري کارت شو، موبایل شو، یوزبو وغیره، دا هر څه ممانع کوو. دلته هم داخل کې ولا ځای جوړ کړی د هغه اخلو او داخل ته یوازې تش د جامو سره یوازې کس داخل ته پرېږدو، حتی کاغذونه هم ورسره نه پرېږدو، قلم هم موږ داخل ته ورسره نه پرېږدو، موږ هر څه داخل کې لرو هلته. نو موږ چاله اجازه نه ورکوو چې هغه د داسې وسایلو سره چې هغې باندې د معلوماتو انتقال صورت نیسي هغه داخل ته پرېږدو. د ازموینې کمیټې خونه کې له یو ماشین څخه بل ماشین ته د معلوماتو لیږد په یو کس نه ترسره کیږي. باید موظف کسان هم مهاله موجود وي او په ټولو نظارت کیږي. کې د څو مشخصو کسانو په واسطه باندې دا ډیټا انتقالېږي. یو مهمه خبر به درته وکړم چې هغه دا ده چې تر اوسه پورې هېڅوک دا نه دي په دې نه توانېدلي چې د یو ماشین نه بل ماشین ته ډیټا وړي هغه یو کس وړي. موږ سره به حتما د کمیټې استاد په دې کې موجود وي. که د عمر ماشین نه ډیټا اخلي او هغه سکورینګ ماشین ته وړي، استاد او د عمر کارمند به ورسره وي. که چېرته سکورینګ کوي نو زموږ د تخنیکي برخې امیر د تخنیکي به ورسره موجود وي، امیر تخنیکي، امیر د کمیټې به موجود وي، استاد د کمیټې به موجود وي چې څوک سره په دې کمیټه کې غړیتوب لري. حتی کله کله زه خپله هم راځم دلته په دې ټولو نظارت په دې ټولو برخو باندې نظارت کیږي. زمونږ که دا بکس راوړل کیږي، بکس ځان ته یو کس نشي راوړلی، چې بکس راوړل کیږي 2-3 کسان به یې راوړي، که بکس راوړل کیږي یو کس نشي وړلی 2-3 کسان به یې وړي. بیا چې کله دلته پروسه شروع کیږي، موږ چې کله تصفیه کوو، بعضې داوطلبان وي چې مثلا هغه خطي ولري یا مثلا کیفیتي ولري، هغه دلته راځي، هغه استاد هم یو کس دا تصفیه نشي کولی، اوسانه به 3 کسان 4 کسان به سره کینی. نو دغه د شفافیت یوازینی لامل دا دی چې موږ دې کې دا پروسه یو کس نشي مخ ته وړلی. په دې خونه کې ټول ماشینونه په آفلاین بڼه کاریږي او له خونې باندې هیڅ وسیلې سره رابطه نه لري. زمونږ ټول خدمات دې کې په آفلاین ډول باندې دي، موږ انلاین ډول سیستم دلته نه لرو، یوازې په آفلاین ډول باندې موږ دې کې کار. دغه سیستم د عمر موچیات کوي، عمر سیستم چې دی هغه هم آفلاین دی، که د سکورینګ ماشین دی هغه هم آفلاین دی. موږ د عمر نه چې کله موږ ډیټا اخلو د فلش په ذریعه باندې ډیټا اخلو، د فلش په ذریعه اخلو بیا وړو هلته سکورینګ ماشین ته، سکورینګ ماشین بیا هلته خپله کمپیوټر ورسره وصل دی، هماغه یو اس بي ورکوو، هغه داسې یو اس بي دی چې هغه بهر ته نشي راتلی، هغه به هماغه داخل کې کارېږي، بس ځکه د کمیټې پورې مربوط دی. موږ داخل ته د استادانو رابطه نه کېږي یا د داخلي غړو د رابطه نه کېږي، داسې دا سیستمونه هم آفلاین ډول باندې دي، هېڅ په هېڅ صورت باندې انټرنیټ ته موږ لاسرسی نه لرو. نو دا د هیکینګ کار نه دی چې څوک دا سیستم هیک کړي، نه هیک کولی شي، ځکه موږ چې کوم شرکت دغه سیستم جوړ کړی دی په هغې دته د کال ډېرې زیاتې پیسې ورکول کېږي، هغوی د دې ذمهواري کړې ده که چېرته په 15 لکه کسانو کې په 15 لکه کسانو کې په اصطلاح باندې د 0.05 کسه نتیجه هیک شوه، د هغې ذمهوار موږ یو. نو موږ ګډونوالو ته دا پیغام ورکوو چې دوی د دغې برخې څخه په کاملا ډول باندې بېتشویشه او بېفکره اوسېږي. دا د هیکینګ وړتیا نه لري، هېڅوک نشي کولی چې دغه سیستم هیک کړي، هېڅوک نشي کولی د سیستم ته لاسرسی پیدا کړي، هېڅ انسان نشي کولی په سیستم کې دخالت وکړي. یو شمېر غله او جعلکاره خلک د کانکور ازموینې ګډونوالو ته د پیسو په مقابل کې په ازموینه کې د کامیابولو وعدې ورکوي، خو د ازموینې ملي ادارې چارواکی د دوی د جعل کیسه چې څنګه له خلکو پیسې شکوي داسې بیانوي. اکثره خلک داسې وي چې دا یا داسې وي چې شناخت لري، پیژنګلو دی، هغه د امتحان داوطلبانو ګډونوالو ته داسې وعدې ورکوي چې مثلا موږ د یو څه په مقابل کې تاسو کامیابو، دا هېڅ امکان نه لري. زه به د یو مثال درکړم، موږ په تیرو امتحانونو کې تقریبا اکثریت خلک په دې باندې ونیول. موږ سره د استخباراتو همکاران هم موجود دي، د استخبارات خپل همکاران وي، تفتیش خپل همکاران وي، هر څوک خپل مسؤلیت لري. موږ په دې خاطر باندې ونیول چې هغې خلکو ته وعدې ورکړې وي چې دومره پیسو په مقابل کې موږ تاسو کامیابو. د هغې راز په څه کې راز په دې کې دا عموما د تخریب کار خلکو په هر ځای کې موجود وي. دوی یو ګروپ جوړوي، مثلا 5-6 کسان راټولېږي، یو ته وایي چې ته کسان پیدا کړه، ورته وایي چې ته ما ته دومره پیسې راکړه زه دې کامیابوم، که مې کامیاب نه کړې خو خپلې پیسې دې صرف سره یې بېرته ترې واخله. هغه هم یو 15 کسان پیدا کوي، یو 15 کسان نور پیدا کوي، دا خپل ګروپ یو ځای کېږي او 20 کسان پیدا کړي. نو دا طبیعي خبره ده، په 20 کسانو کې به داسې کسان وي چې هغوی په خپل لیاقت باندې کامیاب شي. بیا دوی چې موږ څنګه نتیجه اعلان کړو، ایډي ګانې خو دوی سره موږ چې کله نتیجه اعلانوو
ته نشي کولی زما نتیجه وګوري، زه نشم کولی ستا نتیجه وګورم، ځکه هر څوک خپله نتیجه د یوازې د آی ډي په اساس باندې ګوري. بله موږ اکسس چاته نه ورکوو چې ټول نتیجه دې معلومه شي یو چاته. نو دوی سره خو آی ډيګانې مخکې نه موجودې وي، دوی زر راشي په هغه سیستم کې خپل آی ډيګانې وګوري چې که ناکامي پرېږدي، ورته وایي چې بس ما سره واده کړی ولا کار ونه شو، بس 3 کسان واده شوي و 3 مې کامیاب کړل، نو ته پکې ناکام شوې، خپلې پیسې دې بېرته صرافۍ نه واخله. چې کوم په خپل لیاقت کامیاب شوي هغه ته وایي چې ګوره ما در سره واده کړی کامیاب شوم، بس صرافۍ ته سره خبره تېره مخکې کړي، صراف ته مو وایي چې ګوره دا کس ما کامیاب کړی دی، دا پیسې زما حق دي، پیسې دې واخلي. په دغه طریقه دا خلک د ګډوالو نه پیسې اخلي. موږ چې څومره په امتحانونو کې شرکت کړی دی، زه خپله صنف په صنف باندې ګرځېدلی یم، ما ټولو ګډونوالو ته ویلي چې دا داسې پروسه نه ده چې په دې کې د انسان لاسوهنه وشي. زموږ دلته ټول سیستم تخنیکي دی، ټول د کمپیوټر او د سیستمونو په واسطه باندې کېږي. هیڅ انسان نشي کولی چې په سیستم کې د انسان لاس دخیل وي. دا یوازې د ټکنالوژۍ په اساس باندې او د تخنیکي همکارانو په اساس باندې دغه پروسه مخکې ځي. نو نه دي دوی چا سره د پیسو په مقابل کې د چا نه واده اخلي او نه دي دوی په دې ته په تمه کېږي. یوازینۍ لاره د کامیابۍ دوی ده چې دوی خپله مطالعه وکړي، خپلو درسونو ته توجه وکړي او هغه څه چې زده کړي د هماغې په اساس هماغه نتیجه به ورته رسېږي. د شفافیت د لا تامین او دا چې د ازموینې سوالونه باندې ونوځي، هغه استادان او کارکوونکي چې د یوې ازموینې لپاره د سوالونو جوړولو پروسه کې داخل وي، د سوالونو له جوړولو مخکې قرنطین کیږي او تر هغو په قرنطین کې وي څو ازموینه پیلیږي. موږ چې کله د قرنطین څخه شروع کوو، د هغې نه مخکې موږ د هغې دپاره هغه کارتونه او ځوابپاڼې اماده کړي دي. کله چې دا قرنطین څخه شروع کېږي، دا خلک چې د تالاشۍ په واسطه باندې داخل ته لاړ شي، دوی قرنطین کېږي. دوی تر هغه وخته پورې قرنطین دي چې کله د امتحان صحنه نه وي شروع شوي په پوهنتون کې یا په مرکز کې یا په بل ځای کې چې کولی د استادان او هغه څوک چې د بهر نه راغلي سوالونه جوړولو دپاره داخل ته کله چې دوی سوالونه جوړ کړي، دا زموږ چې د ادارې خپل کارمندان دوی هم ورسره قرنطیني، که یو ورځ قرنطین وي، یو شپه ورځ قرنطین وي، 2 شپې ورځ قرنطین وي، 2 ورځې 2 شپې سره قرنطین وي، دوی قرنطین وي. دلته په دې قرنطین کې دوی سره هیڅ وسایل ورسره نشته، یو اس بي ورسره نشته، میموري کارت ورسره نشته، بانک د ارتباط هیڅ د بیرونی ساحې سره ارتباط نه لري. ولو که چاته په کور کې واقعا هم وشي، دوی نه خبرېږي پې چې مثلا زما په کور کې واقع شوي، ځکه دوی بیروني روابط بیخي لري نه، قطعا بیروني روابط دوی نه لري. بیا چې کله دوی سوالونه جوړ کړي، هغه سیستم زموږ اماده شي، د مشخصو کسانو په واسطه باندې دغه بکس مهرلاک کېږي، په داخل کې سوالونه، ځوابپاڼې، هر څه پکې ځای په ځای وي. دا چې کله مهرلاک شي، بیا راوړل کېږي د مشخصو کسانو په اساس باندې وړل کېږي پوهنتون ته. پوهنتون کې هلته زموږ خپل کسان موجود وي. دا مهرلاک د افتتاحي غونډې د مشر شیخ صاحب او همدارنګه د مرستیال صاحب په لاسونو باندې دا بکس خلاصېږي. د هغې نه کله چې بعد بکس خلاص شي او دا سوالیه پرچې توضیح شي او بیروني خلک ټول د امتحان د صحنې څخه ووځي، موږ رابطه کوو داخل سره چې نور کولی شي دا خلک لاړ شي. نو دوی به څنګه امکان ولري چې یو چا رابطه د بهر سره نه وي، هغه د سوال نه خبر نه دی، په داخل کې چې مثلا څوک موږ د امتحان ورکوي هلته، خو هغه سره هم نقلي وسایل نشته، نه ورسره USB شته، نه فلاش، نه موبایل، هیڅ ورسره نه وي. نو دا به څنګه امکان ولري چې دا هغه هلته کس خبر کړي چې مثلا کوم سوال راغلی دی. پخوا داسې هم زیات پیښ شوي چې د اصلي کس په ځای به بل کس ازموینه ورکوله او په جعل به کانکور ازموینه کې کامیابېدل. خو اوس د کانکور ګډونوال له ازموینې مخکې او د ازموینې په صحن کې بایومټریک کیږي څو یو کس د بل په ځای ازموینه کې ګډون ونه کړي. اوس چې کوم ترتیب دلته جوړ شوی دی چې کوم آی ډي نمبر د هغې دپاره تیارېږي، بایومټریک وشي، آی ډي نمبر د هغې دپاره تیار وي، هغه آی ډي نمبر په د ده په پوښتنو په پاڼه باندې وي، د ځوابپاڼه باندې وي، نه څلور ځای مثلا دا چک کېږي چې اوس دغه چې کوم نمبر دته ورکړل شوی دا سره برابر دي که نه دي برابر. بیا چې کله د طالبان کیني، بیا دوباره بیا د بایومټریک کېږي چې هماغه کس چې پرون د بایومټریک د ده شوی دی، آیا هماغه کس راغلی دی په دې ځای باندې ناست دی او که نه د هغې په ځای باندې بل څوک راغلی دی ناست دی. نو اوس د دې تصور ختم دی چې مثلا یو ځوان په ځای باندې د بل ځوان راشي او ازموینه د ورکړه، نه. نو اوس دا بالکل ممکنه نه ده چې د یو انسان په ځای باندې د یو داوطلب په ځای باندې بل داوطلب ازموینه ورکړي. د کانکور ازموینې او نورو ازموینو د پروسې لا روڼتیا لپاره له امتحان وروسته او د پایلو له اعلان وروسته د ازموینې هر ګډونوال 3 ورځې وخت لري خپل شکایت ثبت کړي څو ورته رسیدنه وشي. چې کله امتحان واخیستل شي نو 3 ورځې موږ د شکایتونو لپاره ورکړي چې که چا سره شکایت وي د ازموینې په رابطه باندې نو موږ شکایتونه ثبتوو چې کوم اصولي شکایتونه حق شکایتونه په هغې باندې غور کېدی شي. همدارنګه چې کله ازموینه نتیجه اعلان شي،
که یو څوک په خپلو نتیجو باندې دغه نه لري اعتراض لري او مطمئن نه وي نو بیا موږ 3 ورځې وخت ورکړی دی چې هغه راتلی شي مراجعه کولی شي د هغه په دغه باندې نیوکه باندې موږ غور کوو که چېرته مثلا سیستم کې خطا راغلي یا بل مشکل یې موږ هغې ته جواب وایو یعنې مطلب موږ یو مطمئنه فضا برابره کړې ده د امتحان د اخیستو نه وروسته موږ 3 ورځې شکایتونه اورېدو ته ورکړي دي چې کله ازموینې نتیجې اعلان شي بیا هم 3 ورځې ورکړي چې که څوک د نتیجې نه قناعت نه لري نو اداره د هغوی په شکایتونو باندې غور دا کولی شي او د هغې دپاره مستقله اداره فعاله کړې مستقل مدیریت دی د شکایتونو د ثبت د ملي ټلویزیون قدرمنو کتونکو تاسو د کانکور ازموینې په تړاو ټول څه په دې خپرونه کې وکتل تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو تاسو ټول په پاک الله سپارو ښې شي